زه بیا د دکان خیال ساته به زم درنه ځمه نو بس حاجي صاحب د ماښام ډوډۍ ته هم لږ وخت پاتې دی مثال شه ټوله ورځ خو دې مونږ سره دلته تېره نه به زما لږ کارونه هم دي بس د دکان بیا د دې فرش هم ډېر خیال ساته دا کاټن ماټن په ډېر تېز مه وروړه د دې کې دا ډېر کاټن پکې داسې دي چې دا دغه خرابوي دا ماربل او دا بیا زه نشم لګولی او بل دلته مې یو دغه یو بلب لګولي هغه سرکېتو ګوره ته هم پکې نشته دی حاجي صاحب هغه بلب خو چې کومه دی خو لږ فرق و پکې ما هغه هلک له ورکړم دا ټیک که خیر دغه بلب خو دا کاته خواس یم زما ده بل دا خو ستا دکان دی ته دې مالک ما پکې دا کریانه چولې د فرش ته زه ډېر زیات ګورم حاجي صاحب دې ته خو زه ډېر احتیاط کوم دا زما ورور دی هغه بل اوس پکې دغه ته هغه لږ ځای خراب و مونږ ول خپل سیمټ راوړل مونږ خو دا خو تا مونږ له راکړي مونږ پې خیال کوو که نه بل لږ بره خېجه که نه دا ډیګی ده ګوره دا زنګ کېږي بیا پېښ شو چې د بومو به پکې ونښلي د ډیګی هم له خیال ساته حاجي صاحب پرون دا بله ورځ مې مغم ټوله پاکه کړه تا راته هغه بله ورځ ویلو زه ستا په دوکان باندې خیال ساتم مونږ ورته ګورو را ګورو مونږ چې څه پکې خراب وي مونږ یې تا ته ووم نه لکه مونږ خو تا له کری درکوو که نه مونږ ته خبره وم نه مونږ پکې هغه کار کوو دا مونږ ته پته ده حاجي صاحب کوټ کې دا ګوره داسې لګی دغه راساسي ګوره لږ لږ ځای پکې دغه پېښ شولې که نه دغه هم د خیال ساته د دې ځای به زه غم وکړي زما دا ورور به وروخي چې دا غم به مو وکړي انشاءالله حاجي صاحب پکې به خو بس ټیک دي پکې هر څه برابر دي پکې خو ټیک دي بس پکې خو هسې زمونږ پکې دي که خراب شو کار څه شو که نه نو دا خو مونږ جوړو دا خو خبره نه ده د دې خیره بیا هم خیال ساته که نه دا ګورئ دغه زه دغه نور لنټر دغه هغه ځای کې لږ جان لیکتیا هغه سر کې دا به انشاءالله هر څه ټیک کېږي حاجي صاحب ښه او ډېر خیال یې ساته که ګوره دا اوس ګورئ دی دا ته دا ګن من دي د ګوټونو کې دا هم دغه جارو کوه دا حاجي صاحب بیا مونږ ماښام نه دی ماښام بیا دا مونږ چې څونه پرشته کي دا مونږ جمع کړو که نه نو ماښام یو تروړه کې واچو اکثر بیا مونږ تنور له وړو ډېر خیال یې ساته نو ګوره برابر خو د ډیګې پسې خامخا وروخېږه بیا ښه صحیح ده د دې پسې به حاجي صاحب وروخېږو د دې ډېر زیات خیال ساته زه بیا د دکان خیال ساته به زم درنه ځمه نو بس حاجي صاحب د ماښام ډوډۍ ته هم لږ وخت پاتې دی مثال شه ټوله ورځ خو دې مونږ سره دلته تېره نه به زما لږ کارونه هم دي بس د دوکان نه راښکاره کېدم چې دوکان خو لږ وګورم راوګورم که نه چې ځه صحیح شوه ځه خدای دې خوشحاله کړه یاره دا سړی خو سهار راشي او دی خو هم سره سمه ډیپټي کوي او ماښام ځي یاره وروره به زما مو باقي دړه زور نشته دی ځکه چېرته بل دوکان وګوره به دا سامان به ور واړو ځکه چې ده خو سهار راشي او ماښام ځي ډېر هله وچوو دونه نادیده که سړی خو ما چې ته په دې زندګۍ کې نه و لیدلې پرون ماښام یې هغه جومات مخې ته ودرولې ما ته ویې دې ګېټونو له خو لږ ګریس ورکوه ما یې ولې وی خلک راته وایي چې دا غرار مران نو ما یاره ګېټونه دي شټرې دي دا خو به خامخا غرار کوي کله وایي دا ځای راساسي کله وایي ډیګۍ ته وروخېږه کله وایي دا دی سهار راشي او ماښام ځي یاره والله دا یانې پاک کړو داسې سړی خو مونږ په زندګۍ کې چې د دوکان صحیح د دوکان ستا دی ما ته نه په کری نیولې دی چې زه کله دوکان نه دا سودا ته یې خوا کم او که کوم ځای پکې خراب وي زه به یې له جوړوم که نه په فرش ته کاټن تیز کېښوده او هغه بلب څنګه دی ورک شو بلب زما دی کوره کېږي او که دغه کېږي په بلب سره ستاسو یم ده ستا خو تش دوکان دی مانه څه وکړو یو غم خو نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر وروره په خیر ستړی مه شې خیر والله دلته یو واده له راغلی ما ښه مېلمې مېلمه یم ښه خو مله بس وریجو مرجو کې اوبه اوبه نه وي نو یو بوتل لاله راکړه بوتل خو به لږ ګرم یو زه یم چې دغه ټینګی درکړم نو څنګه به وي زه را ټینګی راکړه زه ښه پورګی چې یخې ښه یخه که نه ښه یخه ده ښه نو یخ دی دغه کسان لږ عجزانان دي که نه دا ته چې راغلی دی واده ده ښه او لږ ښه په قلار څکه خیر دی لږه مزیدار یخ دی ښه او که نه دا خو خره چې دا سیسټم برابر دی که بجلی خو نن سبا نه او دوکان دې خپل دی نه دوکان خو د کری دی خو الحمدلله دا سودا هم پکې خپله ده لکه کریانې د دوکان نور زما دی او لکه دوکان هم په کری نیولې دی که نه او سودا زما ده خلکه پردی دي په دې وخت کې هم دې تشې مسکالي کوي ماشاءالله دوکان خو ډک دی ها یاره بس سوداګانې هم ګرانې دي غریبي ده عجیزي ده که نه او سم یو داسې نیک دی چې ټول ورځ راسه دلته په کورسۍ ناست دي دا خلک چې خدای ولې مارکېټ نه دی ورکړی چینجن دی چینجن نه ټول ورځ راسه دلته ناست دي دوکان دې رابېږي او دوکان دا چرکې لکه ته کور کې خوبونه کوه ته اوس په دې څه کې کله وي ماربل دې راله مات کړل لکه دوکان خو پردی دی که نه خو مونږ ته په کری نیولې دي ولې ناسیزه کوې نو داسې دی چې ډېره له پوخ کړو څه زمونږ سوداګانې ګرانې دي یاره
څه نور غمونه شي څه پکې د هغه غم بیل دی بس څه کې نو بس نن سبا حالات ډېر سخت دي زه ملګري یو ټینګی ځان راواله ډېره زیاته ګرمي ده پیسې زه در کوم ځه نه نه خیر دی وروره خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې زه پاسه ځه زه راواله ځه زه خیر دی مه اوبه وڅښلې ورشه راواله ځه زه راواله ځه ورشه زه مړه مېلمه یې که نه بده خبره ورشه زه به ځان راواله ځه ګرمي ده که نه ښه چلم نه درځي نه بس خیر دی خیر زه بس مړه دا ما سکلم نه ته خو مېلمه بس زه خیر ده مړه اوس که خیر یاره مېلمه هسې بده خبره ده چې په مونږ باندې د خپل دوکان کې شربت وڅښه یار مړه ګرمي ده مړه زمونږ به هم ثواب وشي زه خدای دې خوشحاله که زه خیر دې مېلمې مه راکوه پیسې ځه واچوه ځه مه راکوه واچوه ښه دا ملګري دغه دا خو شپږ سوه کېږي که نه ولې دا پسل نه ده نه دغه پسل ده او دا ما چې کومه راغشې دا په 1500 ده که نه دې خوا دې خوا دې خوا کوم خوا لاړې سړیه یې ده ته اوس وګوره ښه څه کې سمله مو د کېږم څنګه نو کوم ځای وده کېږي پلاره دلته وده کېږم که نه نو ولې دا نور کټونه لږ دي څه مړ دا کم ځای ته ته رالې سړیه مړ د الله زیارېږم خواته دا څه نه یارېږي د خدای مسلمانه دا خو ته هغه وخت نه دی چې یارېږي پاڅه مړه هغه نورو کټونو ته مړه وړه ته پیریان غولې زه خپله یارېږم هلته نشم سملاسم دلته به سملمه ما ته خپل ګیم کوه که نه دا څه پیریان دي بس زه یارېږم زه خو نه سملم ته زه دلته سملم سپه خبره خوب را راغلی بس وده کېږم که نه نو دا څه په جان چې زه وختم یاره پاڅه مړه هغه بل کټ ته وړه که نه مړه مړه خو یارېږم هلته خوب نه راځي برا یاره که ستا ګوره داسې قرار ته کې ته به وګینې چا په چرګه خپه کې خو ګوره ته قرار کې ستا نه به زم خوبونه کما او ته خو په خپله بیا ودې نه من نه خرېږم زه نه خرېږم زه صحیح ده په غم ګوره که قرار دی که دا یو خبره یاد ساته چې په غېږ کې به مې وړی او بار به مې لړه کړې ګورې بس صحیح ده نه خرېږم زه صحیح ده او که نه د څه وکمه وی قرار نه کومه وی قرار نه کومه ته به وګینې پیشوګانو حمله وکړه وړه قرار نه کومه مسلمانه ده چې دا غاښونه ماښونه رانه تا نیستي که نه نو ټوک داسې نه قدارېږي دا خوب دې پته نه لګي په خوب کې هم ګډېږي وړه دې کا غاړه اخوا وړه وای دا یارېږم مو په خوب کې کراټیم کې لږ سم لکه نه یا قرار کې او یا ګډېږي مړه زه سملاستم که نه څنګه سملاستې سړی واسې مړه خو چې څه درته وو نو بیا هم راته داجي پکاري وي خیر دې ورکوټلې او خیر دې ورکوټلې نو داجي په خپله خو یې ځان سره نه پرېږدي نو مونږ دې پې دلته دایا نه پاک کړو 1500 کټونه هغلته پراته دي که نه زه نه بل کټ ته وړم مړه نه بل کټ ته بل سمله به زم سمله نو بل کټ ته زه ځکه نه وړم چې اوسه خوادار چې ملته هم راپسې راځي سم له مړه په آرام سم له یار دا ته داسې کې دا خوب دسي څه مړه سهار به مونږ بیا کار لځو نه وخت لري که نه دلته دی ګیم ته وګورو که تا ته وګورو مړه څنګه وده شه زه ګیم کوم تو وده شه او قرار مه کوه لږ په قرار کې نه دلته ما څه دا خلکه په دې ګیم کې خبرې کوي هغوی به چې تاسو څه غوبل جوړ کړی دی مړه وایي چپ شوم ټوله شپه فلمونه وګوري بیا سهار مانځه نه نشي پاڅېدی او قرار دې خېږي
سمله سار مانځله ځي تا ګوره تا کړه دی او ته ټوله شپه فلمونه وګورې. السلام علیکم وعلیکم مبارک شه. خیر مبارک ستاسو مبارک شه. خوشاله و باد شي یو ځای خان مننه. یا لکه او هغه اوبه راوړه بچي، یو ګیلاس اوبه دې سړي له راوړه ده. خان اوبه چېرته شربت مربت پې راوړه ماڼه مټۍ راوړه چې بچي دا ته چې داسې تش تور رالي تا ځان سره چېرته د مټۍ ډبې راوړه یا دې چېرته د بوتلو کاټن راوړه. ته خو هم داسې تش رالي. دوا کوه چې د اوبه هم د باندې لا وسکمه. والله چې خان ډېر سخت نه یار. نو ګوره بچې چې اوس سپې درپسې کړمه نو بیا خلک په کمنټو کې وي کیسري ته سړي پسې زر سپې ورپسې کې. بچې راوړه و دغه اوبه دا وله دا ښي دا د ګړدول هم ښه دي. اوبه دې م راپسې نیم جام دې راوړه. کې ثواب هم دی. اوس په چیو ځان له ولې معده خرابې او په بوتلو د قوس که دا ښه دي. دا خو د دې نه ښه شی بل شته. د دې نورو شینو نه رسم و رواج جوړېږي. ورکې کې دا رسم و رواجونه مه کوئ. وګوره بچې دا څوک دي څوک ورډځئ دا راوړه څوک دي. السلام علیکم کیسریا. وعلیکم سلام. په خیر په خیر جي صاحب څنګه چل دی؟ کښېنه خیر دی په خیر څنګه. هغه زوی دې مبارک شه. خدای دې وبخښه الله دې خوشحاله کړي جي ډېره مننه. خدای شته چې بېګا مې ډزې واورېدې وایي د قیصري زوی شوی دی. نو بس ډزو والا خو به تا ته مردار راولړي او بیا یې لاړ شي که نه. په موږ باندې خلک هم را خبر شي او بیا ورکي. نو په داسې ډزو باندې به زه څه وکړم او ډز کم داسې ښه شی دی. دغه ډزو په ځای چې ما له چاته سره وړو نو ښه به نه وه چې ډزې پرې کوي. د ډزو نه څه جوړېږي. خو هوایي ډزې یاره ډز به بره وکړي او لاندې په انسانانو لګي مړه شي نو په ورځ د قیامت په قاتلونو کې هم ولاړي په قاتلانو کې مړه شو. دې نه چې ما له څه راغښتي وو میوه دانې راغښتي وو نو زما به داړه خوشحاله شوی و. قیصري دا خبره بالکل د کروڑونو خبره دې وکړله والله چې قیصري یو دیګ نیم مې پخ کړی و که نه د وریجو چې خوړلی مې که نه یار. ښه زما دیګ هم پوخ کړ. تاسو هم خوړ نورو کسانو مو خوړو نو بیا مړه تا ته به شابسې هم میلو شي او خلک به وایي وي قیصري خان دیګ پخ کړی و. بچې چې 1 کروڑ شابسي ما ته خلک ووایي که نه نو یو پیاله قهوه ترې نه جوړېږي. ما ته پکې څه نه میلاویږي. زه څه پرې مالداره کېږم نو د په پردي شابسي باندې مونږ ښه کېږو نه ښه. اوس مونږ مه تاواني کوئ او د رسم و رواجونو نه ځان وساتئ. پاڅئ پاڅئ ځئ پاڅئ.